السلام علیکم ګرانو دوستانو. د شلوريز نړیوال جام د غوره لوبغاړو نوملړ خپور سو. څوک به دغه جایزه اخلي؟ د شلوريز نړیوال جام د ټورنمنت د غوره لوبغاړو په نوملړ کې ټول ټال 9 لوبغاړي شامل دي چې له دغه جملې به یو تن د ټورنمنت غوره لوبغاړي نومول کیږي. په دې نوملړ کې د انګلند څخه 3، له هند او پاکستان څخه 2 لوبغاړي او له سریلانکا او زمبابوې څخه یو لوبغاړي نوماندان دي او له دې جملې به یو تن د نړیوال جام د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کوي. په دې نوملړ کې د انګلند څخه جاس بوټلر، هیلکس هیلز او سام کرن شامل دي. د هند څخه ویرات کوهلی او سوریا کومار یاداو، د پاکستان څخه شاداب خان او شاهین شاه افریدي، د زمبابوې څخه سکندر رضا او د سریلانکا څخه وینندو حسرنګا شامل دي. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC دغه 9 لوبغاړي د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کړي دي او د مینوالو د رایې اچونې وروسته به غوره لوبغاړي اعلان سي. د یادولو وړ ده چې د نړیوال جام مخکښه منډه جوړونکی ویرات کوهلی دی چې 296 منډې لري او د زیاتو ویکټو اخیستونکي حسرنګا دی چې 15 ویکټ یې ترلاسه کړي دي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.